السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ټسلا پی آی سمارټ ټلیفون په اړه معلومات. ایلون مسک غواړي چې آیفون او سامسونګ کمپنۍ د نوکیا په برخلیک اخته کړي. د ایلون ماسک تسلا کمپنۍ به په 2022 کال کې د ماډل پی آی په نوم یو داسې سمارټ فون بازار ته وړاندې کړي چې په لمریزه انرژي به سمبال او په 10 دقیقو کې به 100 سلنه چارجیږي. یاد موبایل به 12 جی بی ریم او 2000 جی بی حافظه ولري. د 4 کمرو والا د دغه موبایل اصلي کمره به 108 میگا پکسل وي. بله دا چې د سټارلینک په هر ځای کې به 5G انټرنیټ ته لاسرسی ولري او هر ځای به کار کوي. مطلب دا خبره به هیڅ مهمه نه وي چې شبکه کار کوي او کنه، حتی تر دې چې په مریخ کې به هم کار کوي چې د انټرنیټ سرعت به یې په یوه ثانیه کې 200 MB وي. ایلون مسک په یورپ کې یو ساینسدان دی او ماډل هیڅ استثنا نه ده. هیڅوک فکر نه کوي چې په 2022 کې به دا ډول وسیله له بل چا سره وتړل شي. مګر دا دی په انټرنیټ کې د ټسلا ټلیفونونو په اړه یو شمېر تش په نامه خلاصې بڼې او اټکلونه شتون لري. که دا سم وي د سمارټ فون بازار او په حقیقت کې د ټسلا ماډل پی آی څه دی؟ د ټسلا ماډل پی آی یو راتلونکی لید سمارټ فون دی چې د نړۍ مشهور ایوي جوړونکی ټسلا به ډیر ژر خپور شي. په انټرنیټ کې یو انیو شتون لري. په هر صورت موږ د ټسلا ماډل ظاهري ښودلو رینډرینګ ترلاسه کړی. سمارټ فون به په مریخ کې کار وکړي. د نیورالینک ماینباین ملاتړ به وکړي. ټسلا ماډل هم د کواد کیمرا او د فرعي سکرین مخکینی کیمرا لري. اټکل کوونکي وړاندیز کوي چې کیمرې به ډېرې ځواکمنې وي. د بل لیک له مخې ماډل پی آی د سولر برېښنا سره چارج کیدی شي. تاسو کولی شئ دا په ساده ډول د لمر په رڼا کې د ساتلو له لارې چارج کړئ. تاسو کولی شئ خپل ټي کنټرول هم کړئ. د ټسلا ماډل پی آی ځانګړتیاوې او نظریات. د ټسلا ماډل پی آی سمارټ فون د حیرانتیا وړ ځانګړتیاوو درلودو لپاره ګنګوسې دي. د دې په اړه ډیر نظریات هم شتون لري. راځئ چې په نوي خبر کې وګورو. د ټسلا ماډل پی آی د خپرېدو نیټه او قیمت په حقیقت کې د ایوي لوی څخه تایید شتون نه لري، مګر مخکې داسې اوازې وي چې ایلون مسک به د 2021 په پای کې ماډل پی آی ښکاره کړي. په هر صورت اوس داسې هیڅ تازه معلومات شتون نه لري. نوی راپور ماډل پی آی به د سټارلینک سره مطابقت ولري او په مریخ کې به کار وکړي. ډېر راپورونه ادعا کوي چې ماډل پی آی ممکن یو انتن ولري چې دا به د سټار سره وصل کړي. ماډل پی آی به د نیورالینک سره کار وکړي. نیورالینک د ایلون مسک پروژه ده چې د انسان سره د وصل کولو لپاره د الټرا لوړ بینډویت ماشین انټرفیسونو رامنځته کولو باندې کار کوي. ماډل پی آی به د کرپټو کارنسي مریخ سکه تولید کړي. دا سمارټ فون به د کرپټو کانونه رامنځته کړي چې ګمان کیږي د مارسکوین په نوم یادیږي. کارکوونکي به وکولی شي دا په کارولو سره وکاروي. ماډل پی آی به په 2022 کې پیل شي. No